مونږ دغه اسمان او ځمکه او هر څه چې په دوی کې دي د لوبې په ډول نه دي پیدا کړي. که مونږ څه د لوبو وسایل جوړول غوښتلی او همدغه زمونږ کړنچاره وای نو له خپل لوري به مو کړي وای. خو مونږ پر باطل باندې د حق گزار کوو چې د هغه سر ماتوي او هغه ګوري محوه کیږي او ستاسې لپاره د هغو خبرو له امله تباهي ده چې تاسې جوړوئ. په ځمکه او اسمانونو کې چې هر مخلوق دی د الله دی او کومې پرښتې چې له هغو سره دي هغوی نه په لوی کولو سره د هغه له بندګۍ نه سر غړوي او نه ستومانه کیږي. شپه او ورځ د هغه پاکي بیانوي، وقفه پکې نه راولي. آیا د دوی جوړ کړي ځمکني خدایان داسې دي چې کوم بې ساعته د سا په بخښلو سره ژوندي راپاڅول کوي؟ که په اسمان او ځمکه کې له یو الله نه پرته نور خدایان هم وای نو د ځمکې او اسمان دواړو نظام به وران شوی. نو د عرش هستونکی پالونکی الله له هغو خبرو څخه پاک دی چې دوی جوړوي. هغه د خپلو چارو لپاره د چا په وړاندې پوښتندوی نه دی، نور ټول پوښتېدل کیږي.